آصف خان، بدر منیر، نعمت سرحدي او لیاقت میجر د پښتو فلمونو هغه مشهوري څیرې دي. که یو څوک د پښتو فلمونو مینوال وي او پښتو فلمونه ګوري نو که نور څوک نه پیژني دا کسان خو به خامخا پیژني. خو په دې ټولو کې مشهور او د پښتو فلمونو بنیاد ایښودونکی بدر منیر دی چې اوس مړ دی. خو نن در سره د هغه د مرګ باره کې یو داسې حقیقت شریکوم چې په اورېدو به تاسو ډېر زیات حیران شئ، ځکه چې دومره په مزو سره ژوند تېرولو والا انسان اخره کې د مرګ په وخت کې ورسره سو شول چې ټول خلک انتهایی زیات خفه شول او د ټولو خلکو لپاره یو عبرت هم شو. هغه معلومات چې کېدای شي تاسو ترې اوس هم نه خبر نو موږ سره اوسئ. بدر منیر چې خپل پلار دیني زده کړو ته کېنولی و ځکه چې پلار یې د کلي ملا و او پلار یې غوښتل چې زوی مې هم عالم جوړ شي او د دین خدمت وکړي. خو بدر منیر دیني زده کړې پرېښودې، مزدورۍ پسې بل ښار یعنې کراچۍ ته لاړو او هلته به یې هر قسم دیاړي او مزدوري کوله چې بیا یې ریکشه چلول شروع کړل. خو فلمونو سره یې ډېر زیات شوق او ځواني مستی هم وه، نو ځکه به مست ګرځېدو چې اخر واحد مراد سره شاګرد شو. واحد مراد د اردو فلمونو مشهور اداکار و چې بیا په ځوانۍ کې مړ شو او د هغه ځای نه بدر منیر د فلمونو یو ډایرکټر سره خبره وکړه چې ته په پښتو ژبه کې یو فلم جوړ کړه او بدر منیر پکې هیرو واخله، یعنې ما پکې هیرو واخله. او بیا همغسې وشول. بدر منیر د فلمونو په دنیا کې یو کامیاب نوم لرلو او تر کومه چې ژوندی و نو په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی او د هغه هر یو فلم به پښتنو ډېر په مینه کتو او کامیابېدو به. د پښتو سره هغه د نورو ژبو یعنې اردو، پنجابی، هندکو او په نورو ژبو کې هم فلمونه جوړ کړي دي او هغه هم کامیاب شوي دي. بچو یې هم د هغه په قدم قدم کېښودو، فلمونه یې جوړول، خو پلار یې چې څومره کامیاب و زامنو یې هغسې کارکردګي ونه ښودله نو ځکه ناکام شول. بدر منیر د ژوند ورځې شپې په لاهور کې تېرولې او د خپل کلي وطن نه کډه شوی و او لویه وجه یې دا هم وه چې د سینما سټوډیوګانې په لاهور کې ډېرې دي، نو شاید همدغه وجه وه چې دا هم په لاهور کې اوسېدو. د نن نه 12 کاله وړاندې په 2008 کال کې بدر منیر په لاهور کې د ژوند په کشمکش کې هسپتال ته منتقل کړی شو. خو دا یې لومړی ځل نه و، بلکې له دې نه وړاندې هم له تېرو 3-4 کالو راهیسې هغه د یو داسې بیمارۍ سره لاس او ګریوان و چې هغه ته ډېر زیات کړېدو. خو په 2008 کال کې په لاهور کې په یو هسپتال کې ساه ورکړه. خو لاهور چې د پردو خلکو ښار دی او پښتانه پکې ډېر کم دي نو دردونکی حالت دا و چې جنازه کې پښتانه ډېر کم وو. اگر که د پنجاب خلکو هم درنه جنازه وکړه خو د خپلو خلکو یعنې د پښتنو نه ځان لرې کړی و نو ځکه یې پښتنو هم پوښتنه ونه کړه او ځکه د خلکو نه هم هیر شو. د بدر منیر باره کې دا معلومات هم دومره وو. که تاسو غواړئ چې په آینده کې مو له نورو همدغسې معلوماتو او په زړه پورې خبرونو خبر وساتو نو هنر کلیک چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې ویډیو اپلوډ کولو سره تاسو ته نوټیفیکیشن او خبر درکړل شي. خوشحالي مو غواړم. ښاد او آباد او بریالي اوسئ.